e-commerce on Amazon. اول خو موږ په e-commerce باندې بزن پوه کوو، بیا په Amazon بزن پوه کوو. how to start an Amazon business. یعنی موږ په دې باندې ځان پوه کوو چې بھئی د Amazon څه شی دی، e-commerce څه شی دی، او په Amazon باندې دا e-commerce یا e-business څنګه start کیږي. زموږ مین مقصد هم د دې ټریننګ دا دی چې موږ په دې پوه شو چې بھئی Amazon باندې بزنس څنګه کیږي. نو موږ بیسیکلی بزنس زده کوو. how to start business on Amazon. نو د دې ټریننګ مین مقصد دا دی. let's start. what is e-commerce. تاسو چې څنګه پوهیږئ e-commerce چې دی نو تجارت ته وایي. the activity of buying and selling یعنی هغه کار چې هغې کې موږ څه شی خرڅو یا اخلو هغې ته وایي کامرس، عام تجارت ورته وایي. او دغسې e-commerce ته وایي الکترونیک کامرس یا برقی تجارت ورته موږ ویلی شو. برقی تجارت کې څه دي؟ برقی تجارت کې انټرنیټ انوال دی، انټرنیټ پکې انوال دی، ډیوایسز پکې انوال دي، کمپیوټر او موبایل یا آیپیډ یا داسې غونډ ډیوایسز چې هغې باندې دا کار کیږي مثلا، نو هغه پکې انوال دي. e-commerce also known as electronic commerce or internet commerce ورته هم وایي. refers to buying and selling of good or services using internet. goods وایي شیزونو ته او سروسز وایي خدماتو ته. نو خلک خدمات هم خرڅوي او شیزونه هم خرڅوي، نه فزیکل شیزونه خرڅوي. تاسو به لیدي په انټرنیټ باندې په فیسبوک باندې بله شیزونه خرڅېږي. داسې تاسو کتلي وایي ستاسو ته موبایل فون ته میسیجز راځي، کالز ورته راځي، اتصالات نه، MTN نه، افغان بي سیم نه، یعنی هر یو کم نیټورک دغلته کار کوي، هغوی تاسو ته یو میسیج کوي، کالز درته کوي او تاسو ته څه وایي زموږ دا پیکیج دی راته واخله، انټرنیټ بنډلز یعنی د هغوی چې څه پیکیج وي یا تاسو ته کالز کوي. نو دا ټول سروسز دي بیسیکلی. تاسو انټرنیټ اخلئ، فون پیکیج لئ، SMS پیکیج لئ، نو دا سروسز دي. دا ټول e-commerce یو شکل دی. دغسې مونږ بیسیکلی زمونږ هدف چې کوم دی دا دی چې مونږ e-commerce وکړو په Amazon باندې. نو مونږ به دا ټول ټریننګ چې دی زمونږ د Amazon نه ګیر چاپېره ګرځي. ټایپ اف e-commerce. بیا د e-commerce دوه قسمونه دي چې دلته مونږ ډسکس کوو. هغه څه دي؟ یو دی بزنس ټو بزنس e-commerce او یو دی بزنس ټو کنزیومر e-commerce. یعنی هغه بزنس چې هغې کې د دو بزنسونو درمیان تجارت کیږي. که مونږ وګورو بزنس ټو بزنس یا B2B ورته وایي. A B2B model focuses on providing products from one business to another business. For example, dealing with a manufacturer or supplier for a specific یعنی especially large scale کې مونږ داخلو quantity of units like alibaba.com. اوس که مونږ وګورو په دنیا کې هر یو بزنس لپاره یو بل بزنس پکار دی چې هغه ورته سپلای وکړي. تاسو په دې پوهیږئ مې بي دې کې به داسې ملګري وي چې به الریډي څه بزنس کوي، نو هغوی به دا پروډکټ د یو بل مارکیټ نه راخلي، د یو بل سپلایر نه، د یو کمپنۍ نه، د برینډ نه، هغوی نه به الي او بیا به په خپل بزنس کې راړي، هلته به یې خرڅوي. نو دې قسم بزنس ته څه وایي؟ بزنس ټو بزنس. او دا په e-commerce کې هم شته. زموږ مین مقصد دا دی چې موږ په دې ځان پوه کړو چې دا په e-commerce کې هم دی. خو دې کې دا بزنس چې د دو بزنسونو درمنځه کېږي دا په لارج سکیل کې کېږي، په بلک کې کېږي. یعنی موږ ډېر مقدار کې یو شی اخلو. مثال په طور موږ د موبایلو دکان دی او په هغې کې موږ موبایل به خرڅو. اوس چې موږ بل بزنس ته لاړ شو نو هغه نه موږ چې دا پروډکټ الو نو هغه خو یو موبایل به موږ له نه راکوي، وایي زه بلک کې خرڅوم، ته ما نه 1 درزن 2 درزنه 100 دانې 50 دانې 1000 دانې دا ما نه اخیستی شي. نو هغه چې څه ریکوایرمنټ وي هغې مطابق بیا موږ هغه سره ډیل کوو. علي بابا به موږ دې کې ډسکس کوو د سورسنګ دپاره چې علي بابا څه شی دی. بیسیکلي علي بابا د دې یو اگزامپل دی. دې باندې پوره مخکې ټریننګ کې خبرې را روانې چې علي بابا باندې څنګه کار کیږي. نو دا B2B ویب سایټ دی یا e-commerce پلیټفارم دی. علي بابا B2B یا بزنس ټو بزنس e-commerce پلیټفارم دی. بزنس ټو کنزیومر څه ته وایي؟ بیسیکلی B2C. The business to consumer e-commerce is related to the transaction and relationship between business and the end user یا customer. یعنی کسٹمر دی هغه ګاهک چې دی
چې کوم د بزنس نه فایده مند کیږي څه شی ته اخلي او دې بزنس ته بیا موږ بي ټو سی وو، یعنی هغه د پرچون دکان چې موږ لاړ شو بازار کې هغه نه موږ والو مثلا پیپسی ته والو، مثلا موږ ډو صابون ته واغسته، مثلا موږ ته یو شیمپو واغسته، مثلا موږ ته دال واغسته، موږ ته شوګر واغسته، موږ ته بسکټ واغستل، یعنی واټ ایور هغه نه موږ یو دانه کېلو. دې ته وایي بي ټو سی بزنس. دا په ریل ورلد کې هم د فزیکل مارکیټونو کې دا ټول دکانونه دي پرچون دکانونه. پرچون دکانداران ریټیلرز دا څه کوي؟ ریټیلرز دای بزنس ټو کنزیومر بزنس کوي. په آنلاین ورلد کې په ای کامرس کې د دې یو شکل چې دی فار ایگزامپل امازون دی. امازون تاسو پیژنئ. امازون څه کوي؟ امازون یو مارکیټ پلیس دی په انټرنیټ باندې د ویب سایټ په شکل کې. هغې ته خلک راځي او کسټمر ته د دغه بزنس نه چې زما او ستا او د بل کس ته په امازون باندې یو دکان کولاو کړی دی د هغې نه اخلي یو دوه دانې، او دا امازون د هغې یو اگزامپل دی. او امازون د دنیا د ټولو نه غټ بزنس دی، غټ بزنس مارکیټ پلیس دی. نو دا ریټیل مارکیټ پلیس دی او د بي ټو سی بزنس باندې کار کوي. دغسې دراز دی، ای بی دی، والمارټ دی، ایچ ای بی دی، او داسې ټیسکو دی، کاسکو دی، یعنی دا په هر ملک کې ځان ځانله بله پلیټفارمز دي. ټارګټ دی په یو ایس کې. نو دا مختلف پلیټفارمز دي او په دې کې خلک بي ټو سی بزنس کوي. ابجیکټیوز څه دي؟ یعنی اول خو دا خبره ده چې بهی د دې ای کامرس ابجیکټیوز څه وو، یعنی ولې دا ای کامرس منځته راغی؟ ای کامرس د دې لپاره منځته راغی چې ډیولپمنٹ آف بزنس ریلیشنشپ، یعنی د ای کامرس په وجه باندې موږ په دنیا کې د مختلفو بزنسونو درمیان د ریلیشنشپ جوړولی شو په اسانه باندې. څنګه په اسانه؟ په چاینا کې یو سپلایر دی، یو مینوفیکچرر دی، یو فابریکه لري، یو کس دی، هغه یو شی جوړوي. مونږ په افغانستان کې ناست یو، زمونږ بزنس دی په امازون باندې، په یو کې کې، په استرالیا کې، په یو ایس ای کې. مونږ غواړو چې یاره زه د خپل بزنس د پاره سورسینګ د چاینا نه وکړم. اوس زه خو افغانستان کې ناست یم، څنګه به کومه چې دا پروډکټ به زه چاینا نه اخلم؟ نو دې لپاره خو که مونږ سره انټرنیټ نه وي، ای کامرس نه وي، نو بیا به ځې هلته به ځې چاینا ته به ځې، فیکټري به ګورې، هغه بیا به لټون کې چې تا ته کله هغه ستا چې کوم ریکوایرډ پروډکټ دی هغه تا ته میلاو شو په ښه قیمت، هلته نه بیا واخلې او بیا به یې یو کمپنۍ ته حواله کې، شپینګ کمپنۍ ته، کارګو کمپنۍ ته، هغه به یې وړي او امازون ته یا چې کوم ځای کې ستا بزنس وي هغې ته به یې رسوي. اوس د ای کامرس مقصد څه دی؟ ای کامرس وایي چې زه تاسو له ریلیشنشپ جوړوم د دو بزنسونو درمنځه، اسانوم درته، بیټر کسټمر سروس، یعنی کسټمر ته په اسانه موږ ځان رسولی شو، فون کالز باندې، ایمیلز باندې، میسیجز باندې. څنګه چې تاسو ته ما اگزامپل درکړو چې اتصالات تاسو ته سم ټایم کال وکړي، میسیجز درته راولیږي چې بھائی ما څخه خو دا انټرنیټ سروسز دي، اوس دا بنډلز دي، دا پیکیجز دي، که ته اخلي نو راشه. نو دا هسې ممکنه نه ده چې یو سړی دی په کندهار کې ناست وي او اتصالات دی په کابل کې دی، نو دی به کندهار ته خپل کسټمر به درته څنګه معلومیږي؟ خو دا د انټرنیټ له لارې درته معلوم دی چې هغه شته. نو کویک اینڈ کنوینینٹ تیزی سره کار کوي، آسان دی، کنوینینٹ آسان دی، یوزر فرینڈلی ود د ایبیلیټي ټو ټرانسفر فنډ آنلاین. یعنی یوزر فرینډلی دې ته وایي تاسو پوهیږئ نن هر سړی که لږ غونده په انګلیش باندې پوهیږي او هغه موبایل یوز کوي نو هغه د انډرایډ فون یوز کولی شي. تاسو پوهیږئ واړه ماشومان دا یوز کولی شي. ولې؟ یوزر فرینډلی دی. دقسې د انټرنیټ چې کوم د دې اپلیکیشنز دي که هغه په موبایل کې دي او که په کمپیوټر کې دي، یوزر فرینډلی دي، په اسانه باندې خلک پرې پوهیږي او کار پکې کولی شي. دقسې دې کې دا یو ابیلیټي هم ده چې په اسانه باندې ته د دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټ ته فنډز ټرانسفر کولی شي او دا یو اسانتیا ده. ودن سیکنډ ستا فنډز چې کوم دی یو ملک نه بل ته تللی شي. اټ از ډیفیکلټ فار بایرز اینډ سیلرز ټو فایند ایچ ادر ان فزیکل ورلډ. یعنی چې یو خرڅونکی دکاندار دی او یو اغوستونکی دی ګاهک، چې هغه مثال په طور کې مونږ وګورو چېرې ګاهک چې کوم دی نو په افغانستان کې دی او پروډکټ یا سیلر چې کوم دی دا په چاینا کې موجود دی، نو مشکله ده. ایون په یو ښار کې دننه پته نه لګي
چې یو پروډکټ کم ځای کې میلاویږي او د دې ګاهک کم ځای کې دی. نو د دې لپاره آنلاین ورډ ډېره اسانه کړې ده او فزیکل ورډ کې ګاهک او دکاندار دا یو بل ته نشي رانږدې کېدی، یو بل نشي پیژندی. But it become very easy for them with the inception of e-store. یعنی inception د دې موجودګي وشوه د e-store electronic store یا e-commerce د وجې نه خلک په اسانه باندې د دنیا یو ګوټ نه بله ګوټه پورې خپل ګاهک پیدا کولی شي. With an e-commerce website you can sell your products and services across the world. یعنی زه په افغانستان کې یو ویب سایټ جوړ کړم او د افغانستان یو پروډکټ ته مثال هغه زه پرې ولګوم چې هغه مثلا جیم سټونز دي، هغه پرې ولګوم او دا جیم سټونز ما سره افغانستان کې موجود دي، زما دکان افغانستان کې دی. خلک هغه ویب سایټ دومره مشهور کی په بله لارې دي د هغې چې هغه ویب سایټ په ته امریکا کې مشهور یې نو امریکا کې به مشهور کی، که هغه ویب سایټ ته په چاینا کې مشهور یې په چاینا کې مشهور کی، په ملیشیا کې غواړي ایون که ته په کم هیواد کې غواړي هلته کې هغه ته مشهورولی شي او هغې د لارې نه بیا تا ته کسټمر راځي او هغه اخلي. نو اکراس د ګلوب ته په ټوله دنیا کې کم هیواد کې غواړي ټارګټ پول هم شي باقاعده. تاسو نن سبا ګورئ په فیسبوک باندې ډېر ملګري او فیسبوک یوز کوي، انسټاګرام به یوز کوئ، په هغې کې به تاسو ته مخې ته یو ایډ راشي. دغسې تاسو به یوټیوب ګورئ، تاسو ته مخې ته یو ایډ راشي، هغه ایډ باندې تاسو کلیک کوئ، ډایرکټ په تاسو یو بل ویب سایټ ته لاړ شئ چې په هغې باندې به دغه پروډکټ خرڅېږي، تاسو یې هلته نه پرچیز کولی شئ. نو دا بیسیکلي د دې ویب سایټس یا د ای-کامرس فایده ده. 24/7 اویلیبیلیټي دا ده چې د هفتې 7 ورځې او 40 ساعته دا اویلیبل دی، دی بندېږي نه، دا دکان بندېږي نه. بیسیکلي دا هغه ابجیکټیوز دي د ای-کامرس. راتلونکي وخت ټول د ای-کامرس دی، که هغه هر هیواد دی هغه به ای-کامرس ته ځي، که هره کمپني ده ای-کامرس ته به ځي. وجه دا ده هر سړی سهولت غواړي، په کور کې یو شی غواړي. ایون تاسو به پوښتنې وکئ چې ستاسو کوم رشته دار یار دوست په بلجیم کې، په ډنمارک کې، په سویزرلینډ کې، په انګلینډ کې، په یو کې کې، جرمني کې، په آسټرالیا کې، ایون امریکا کې، کینیډا کې، هلته کې اوسېږي. هغوی نه پوښتنه وکړئ، هغوی آنلاین سبزي هم راغواړي، فروټس هم آنلاین راغواړي، ټول سودا آنلاین کوي. وجه هغوی سره ټایم نشته. نو د هغې آنلاین مختلف ویب سایټس دي، مختلف یعنی امازون هم ده پکې او داسې د مختلفو شاپینګ مال او خپل ویب سایټس هم شته چې هغوی کور ته سروس ورکوي. نو دا بیسیکلي راتلونکي وخت مدیر دی.